السلام علیکم د پښتو شو چینل مینوالو تاسو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې زموږ او د پی ټي ایم پښتون ژغورنې غورځنګ د درد یو دی. نوموړی دغه غورځنګ د یو نومتي مشر او فعال عارف وزیر د وژلو په غبرګون کې وویل چې موږ دواړه له ترهګرۍ کړېږو. امرالله صالح وایي چې په دغه پیښه د پښتون ژغورنې غورځنګ ته خپل تسلیت مراتب وړاندې کوم. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح همدا راز ویلي چې افغانستان لا هم د ترهګرۍ له امله قرباني ورکوي. هغه څوک چې د قرآن شریف له آیتونو سره سرغړونه کوي د مسلمانانو په وژلو ټینګار کوي. عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښو مشرانو څخه و. هغه په وزیرستان کې یو تکړه سیاستوال او مبارز هم و چې تېره ورځ پرې د کور مخې ته برید وشو او پرون یې د ټپونو له امله ساه ورکړې ده. عارف وزیر د ولسمشر غني لومړی مرستیال مراسمو ته د پښتونخوا د نورو مشرانو سره ګډې راغلي دي او په کابل کې د ولسمشر غني د لوړې مراسمو تر ګډون وروسته په نورو ډیرو غونډو کې هم ګډون کړی و. هغه په خپله وینا کې ویلي و چې لوی افغانستان جوړېدل مې ارمان دی. هغه ویلي و چې هیڅکله یې افغانستان ته له راتګ څخه څوک نشي منع کولی او د لوی افغانستان د جوړولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو بل مخکښ مشر او د پاکستان د قوم اسمبلی غړی علي وزیر د تره زوی هم و. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.